السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله اعظم ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن کې تاسو ته د واټساپ یو نوی او زبردست اپشن درښایم چې چون دغه نوی اپشن یې په دې واټساپ نوی اپډیټ کې راغلی دی. کله چې دوستانو تاسو ګوګل پلی سټور راخلاص کړئ او خپل واټساپ له دغه ځای څخه په اول وخت کې اپډیټ کړئ، نو کله چې دوستانو خپل واټساپ اپډیټ کول په دې کې تاسو ته لاندې دلته یو اپشن ښکاري دوستانو. دغه لیکنه که تاسو په انګلیسي چېرته پوهیږئ دغه لیکنه ووایئ. دلته تاسو ته وایي چې you can now send photo and video that can only be viewed once by recipient. Tap the new one icon that appears next to the caption. دوستان وایي کله چې تاسو غواړئ یو چاته عکس یا انځور ورولېږئ، هغه کول شي صرف یو وار وویني، یو وخت کې انځور لیدلی شي، دوهم ځل یې نشي لیدلی، چې ډېر زبردست اپشن دی. کله چې تاسو غواړئ په واټساپ کې خپل ملګري ته یو انځور یا ویډیو ورولېږئ چې باید صرف هغه یو ځل وویني، نور ویډیو په خپله ډیلیټ شي، نو ډېر خوندور اپشن دی. صرف په لومړي ځل یې لیدلی شي، دوهم ځل یې نشي لیدلی. کله چې کلیک پر وکړئ دوستانو دلته به هغه ویډیو انځور ښکاره شي، چې کله بیرته ترې باک شي هغه انځور پرېږدي نو بیرته به انځور په خپله ډیلیټ شي او دا یې بیا دوهم ځل نشي کتلی. راځم تاسو دغه اپشن درښایم، خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په خورا نږدې له کومه چې که تاسو زموږ چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ او که زموږ ویډیو په پیج باندې ګورئ نو زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو واټساپ ته راغلی نو خپل واټساپ اکاونټ مو راخلاص کړ دوستانو. زه غواړم دلته دغه یو انځور ولېږم زما خپل دوهم واټساپ ته، لکه دلته تاسو ته ښکاري ما مخکې مې لیږلی و. که دوستانو تاسو خپل واټساپ که اپډیټ کړی نه یم داسې به یې له پلی سټور څخه اپډیټ کړئ. کله چې تاسو لاندې راشئ دلته تاسو ته په دغه کیمرا اپشن ښکاري، په دغه کلیک وکړئ او یو انځور ورته راواخلئ دوستانو. خپل د موبایل ګالري څخه یو انځور راواخلئ، نوی انځور. زه غواړم دلته یو انځور راواخلمه. دا دی ما دلته یو انځور سلیکټ کړ، غواړم دغه انځور ولیږم دوستانو. په دلته تاسو ته ډېر پام وي، دلته لاندې یو اپشن راځي دغه خوا کې تاسو ته ښکاري، دلته یو کوچنی اپشن دی، نو دغه اپشن به تاسو ټیک مارک کړئ. کله چې تاسو دوستانو دغه اپشن کلیک کړ نو کله چې تاسو دغه انځور اوس دغه کس ته ورولېږئ دوستانو، دغه انځور به صرف د یو ځل لیدی شي او دوهم ځل یې نشي لیدی. انتظار کوو تر څو دغه انځور هغه ته ورسېږي. دوستانو ته د انځور ورسېده، اوس زه خپل دوهم واټساپ راخلاصوم او هغه کې دغه انځور ګورم. زه راځم خپل دوهم واټساپ اکاونټ ته چې دلته دا شی به ما جوړ کړ. دوستانو کله چې تاسو خپل دوهم واټساپ راخلاص کړ نو دلته دوستانو تاسو ته ښکاري چې دغه انځور موږ ته ولېږل شو. دا په دې شکل کې تاسو ته بیا ښکاره کېږي. ګورئ زه تاسو ته نو دا به دوستانو داسې ښکاره کېږي، تاسو ته ښکاري. کله چې تاسو پر دغه انځور کلیک وکړئ دوستانو، دا د انځور تاسو ته ښکاره شو. همدا شکل تاسو ته ویډیو انځور په همدې شکل کې ښکاره کېږي. کله چې دغه وکتل شو دوستانو چې تاسو بیا پرې دوباره څومره کلیک کوئ تاسو ته ښکاري دوستانو دغه انځور بیا تاسو ته نه خلاصېږي. ګورئ دوستانو زه پرې کلیک کوم او اوس موږ ته اوپن وایي، دغه یو ځل خلاص شوی بیا نه خلاصېږي. نو دغه ډېر زبردست او نوی اپشن اعلان کړی دی چې دغه ډېر زبردست اپشن دی. تاسو په ډېری وخت کې له دې څخه هم استفاده کولی شئ چې غواړئ یو شی چاته ولېږئ، یو ځل یې وګورئ، دوباره ځل بیا ونه ګورئ او تاسو نه بیا خپله ترې ډیلیټ شي. نو دا و د واټساپ نوی اپشن چې ما تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښودو. په دې چې دغه ویډیو مو خوښ شوي وي، که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او د خپلو دوستانو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.